په ملګری پوښتنه را لېږلې ده چې د تهجد المنځ څنګه وکړو. د تهجد په منځ باندې به انشاءالله مختصر رڼا واچو. الله سبحانه وتعالی په توفیق، فضل، رحم، کرم او احسان باندې خبر ډېرې توجه سره د عمل په نیت انشاءالله واورئ. اولا په دې باندې ځان پوه کړو چې د تهجد المنځ دا نفل منځ دی، خو ډېر افضل، غوره او بهتر المنځ دی. د پیغمبرانو علیهم الصلوات والتسلیمات، د صحابه کرامو، په عموم کې د تابعینو، د تبع تابعینو، په هر عصر او زمان کې د علماو، صلحاو، اولیاو طریقه پاتې شوې ده. او د پیغمبرانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک به فرمایل، د بخاری شریف دیو تفصیلی روایت لږه برخه ویم، فرمایل به څوک چې کوم مؤمن مسلمان نارینه ښځینه چې د شپې د تهجد لمونځ وکړي نو فاصبح نشیطا طیب النفس، دا به سبا کې په داسې حالت کې چې تر و تازه به روح به خوشحاله، روحي خوشحالي په تهجد کې ده، سکون قلبي په تهجد کې دی. او د دې دپاره خلک به هر ملکونو ته ځي سکون قلبي او روحي خوشحالي ورته نصیب شي. حالانکه دا ستا په خپل کور کې دننه په کوټه کې دا تا ته نصیب کیدی شي، په دې شرط چې څوک ایمان ولري او تعلق د الله پاک سره جوړي، په زړه کې د الله پاک عظمت او لویي وي، د الله پاک خوف او ویره وي، د الله پاک مینه او محبت وي. د دې په نتیجه کې بیا د حیا او د احتیاط او نوراني کیفیت پیدا کیږي. یا الله دغه نوراني کیفیت موږ ټولو ته نصیب کړي. فاصبح نشیطا طیب النفس، حدیث کې لطیفه اشاره دی خبره طرف ته هم ده. که څوک غواړي چې زما حافظه قوي شي، دا د تهجد اهتمام کوي. د تهجد لمونځ حد اقل 2 رکعاته، عام طور به رسول پاک علیه السلام مبارک 8 رکعاته کول، کله 12 رکعاته هم کړي. ولا حد لاکثره، څه اندازه معلومه نه ده د زیاتو رکعاتونو د تهجد د لمونځ لپاره. یو وخت په هندوستان کې څوک پیدا شوی، هغه به دا ویل چې یاره که څوک د شپې د 8 یا 12 رکعاتو نه ډېر تهجد کوي نو دا بدعت. بیا د هغه زمانې لوی متبحر عالم ابو الحسنات الشيخ العلامة جامع المنقولات والمعقولات بحر العلوم مولانا عبد الحي الكنوي رحمه الله، هغه په کتاب لیکي اقامة الحجة على ان الاكثار في التعبد ليس ببدعة. رسائل د مولانا عبد الحي الكنوي رحمه الله کې رساله نه موجوده ده، الحمدلله ما سره شته. اقامة الحجة، حجته دلیل قائمول بلکې دلایل قائمول، په دې خبره باندې چې ډیرواله په عبادت کې دا بدعت نه دی. هر چې وخت تهجد دی نو د مثال په تور باندې نن سبا د دې عام نقشو موافق، د دې الفجر ساعت موافق چې په دې کې احتیاط دی، 3 منټه کم 3 بجې باندې د سحر وخت داخليږي. نن 19 د ذوالحجې دی، 1443 هجري قمري دی. یو 2 منټه مخکې ته تهجد کولی شي او 2 رکعاته خو پکې وکړي چې سړی 2 بجې راپاڅېږي، ښایسته پاک اودس وکړي، که ممکنه و غسل کی، پاکی جامع عطر پوری کی، او بیا د تهجد لمونځ کې نو بیا پکې جدا نوري، بیا پکې جدا حلاوت خوند او مزه وي. الله پاک موږ تاسو ته حقیقي توفیق سره د استقامت نه، با اخلاص توفیق، با استخلاص توفیق سره د کامل تواضع، د کامل اتباع سنت نصیب فرمایي. باقي پاتې شو دا خبره چې کم خاص صورتونه په دې کې لوستل دي که نه، چې د قرآن کریم هره برخه د پکې ولوستله. البته چې وخت در سره ډېر وي نو بهتره دا ده چې تلاوت پکې لږ ډېر وشي، او که وخت در سره کوو نو بیا تلاوت مختصر. رسول پاک علیه السلام مبارک به تهجد د مانځه دپاره د وخته راپاڅېده، ماخصوصا به د وخته وده کېده په معمول کې، د غرمې خوب به یې کول نو ډېر تلاوت به یې کول، ډېر تلاوت، یعنې د سپارو په اعتبار سره کو وایو نو باقاعده 2 سپارې 2 نیمې سپارې، کله د دې نه زیات تلاوت هم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه د تهجد په لمونځ کې دا ثابت. اخر کې به بطور فائدہ دا خبر هم ذکر کو چې د تهجد ته تهجد ولې وایي، وجه التسمیه. نو تهجد مصدر دی، د مصدر صيغه ده ګریمري لحاظ سره د باب تفاعل نه، د دې اصل ماده د وجود ویل کېږي نوم ته، یعنی خوب ته. نو تهجد چونکې مصدر د باب تفاعل دی، د دې خاصه د سلب ماخذ. نو پښتو کې معنا دا شوه تهجد پرېښودل د خوب، پرېښودل د خوب، ودی 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 خوب پریدي راپاسېږي او دس مودس برابر کی خپل الله پاک ته ودرېږي،
حد اقل 2 رکعاته وکړي او زیات چې څومره وکړل معمول کې 8 رکعاته کوه که یو څوک په ځان باندې باوري وي چې زه د تهجد مانځه ته راپاسېدی شم یقیني وي غالب ګماني وي چاته ویلم وي یا مثلا موبایل په ټیم کړی نن سبا نو بهتره دا ده چې هغه د ماخوستن وتر واجب دا د تهجد د لمونځ څخه وروسته وکړي شي ځکه بخاري شریف کې روایت دی چې اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا تاسو وګرځوئ اخر مونځ خپل د شپې وتر د تهجد نه پس البته که څوک په ځان باوري نه وي هغه ماخوستن چې 4 رکعاته فرض او 2 رکعاته سنت وکړي ورپسې بیا 2 رکعاته وتر واجب کړي پرې دي نه په دې لنډو مختصر خبرو باندې اتفاق او د تهجد اړوند او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين